د بریا کلتوري مرکز پر هنداره یې ننداره کوي. د ستر نړیوال څښتن په پاک سپېڅلي نامه ډېرو درنو قدرمنو پتمنو ښاغلو او اغلو لیدونکو او اورېدونکو د خلوص نه د ډکو سپېڅلو احساساتو په څرګندولو سره مو په سلامونو او نیکو لورینو هرکلی کوم. تل سرلوړي ښاد او آباد اوسئ. دا د ستر څښتن په مرسته د علم او ادب پر هنداره زموږ 26مه ننداره د سپېڅلې مینې تر سرټکي لاندې یوه ادبي ټوټه ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کوو په دې هیله او امید چې علمي او ادبي تنده به مو پرې ماته شي. له هنري او ادبي اسلوبو سره په ملتابه پوهنمل دکتور محمد نظام الدین شایق. سپېڅلې مینه. یو پاچا خپلو درباریانو ته امر وکړ تر څو مجنون د هغه په چوپړ کې سوپ کړی شي. هماغه و چې هغوی مجنون راوست. پاچا له مجنون څخه پوښتنه وکړه چې دا په تا څه شوي دي چې در په در خاورې په سر کلي په کلي او کوتک په ولي ګرځي او د یوې ښځې لیلا لپاره د ځان او کورنۍ دواړه قربان کړل. راځه چې حورې غلمان درته وښایم او له تا څخه قربان کړم. پاچا د خپل هیواد تر ټولو پیمخې ښځې د مجنون په وړاندې سوپ کړي مګر مجنون خپل سر هم د هغوی لور ته ورپورته نه کړ. پاچا ورته وویل مجنونه وګوره دا ستا تر لیلا ښایسته او ښکلې دي. مجنون وویل د لیلا د عشق توره له تیکې څخه راوتلې ویرېږم که سر پورته کړم نو سر به راڅخه قلم کړي. تر بیا ښې چارې.